السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دا ویډیو کې به تاسو ته په موبایل کې یو ډیر خوندور سټینګ در وښیم. که چیرې تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو بیا هر څوک تاسو ته په واتس اپ میسنجر یا په هر اپلیکیشن کې په انګلیش باندې میسج در وکړي هغه به تاسو ته په پښتو باندې ترجمه کیږي. ګور دوستانو ته ماته چې په واتس اپ کې په انګلیش باندې میسجان را لګلې دي نو دغه زه پښتو ته ترجمه کوم. ګور دوستانو کله تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو تاسو د موبایل په سکرین باندې به هم دغه نشان راسي. نو دغه نشان سمپل تاسو په هغه انګلیش میسج باندې پرېږدئ. ګور اول میسج وای هاي برو سمپل هغه میسج ته راوړئ وای سلام بروره هغه ګوره پښتو ترجمه کوي. دویم میسج د ګوره وای هاو ار یو سمپل دا نشان په هغه میسج پرې دی ګوره تاسو څنګه یاست. دریم میسج د ویر ار یو سمپل دا نشان په هغه میسج پرې دی ګوره تاسو چیرته یاست. دغه رقم ګوره ته ماته چې په میسنجر کې په انګلیش میسجانه لګلې دغه پښتو ترجمه کوم. دغه نشان سمپل په هغه میسج باندې ګوره دی پرې دی برو. دغه رقم دویم میسج د ریپلی می ګوره جواب راکړه. دغه رقم دریم میسج دا ویټینګ فار یور ریپلی ګوره زه تاسو جواب ته منتظر یم. یعنی که چیرې په فیسبوک کې وي که په میسنجر کې وي که په واتس اپ کې وي یا هر ځای تاسو کوم انګلیش خط ګورئ نو دغه نشان به ستاسو په موبایل کې بیا موجود وي. دغه نشان خالی هغه انګلیش خط ته راوړئ نو هغه به تاسو ته په پښتو باندې ترجمه کوي. او دوستانو دغه سټینګ په آیفون موبایلانو کې هم کار کوي او په انډراید موبایلانو کې هم کار کوي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به تاسو دغه سټینګ در وښیم تاسو دغه سټینګ څنګه په خپل موبایل کې کولی شئ. ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ او که چیرې تر دا وسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم دی یو ډکشنري. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ ترکز تاسو ته د دغه ویډیو په اخر کې درښیم چې دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ. کله بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ لاندې بیا تاسو په سٹارټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په سٹارټ بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه اپلیکیشن به تاسو ته خلاص شي. کله تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص شي نو دغه شکل دغه رقم راځي. نو اوس راځو هغه سټینګ کوو. نو لاندې موږ سره کوچنی آیکن ده په دغه آیکن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه آیکن باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ بیا به د کاول اپشن دا میجیک ترانسلیټ په دغه میجیک ترانسلیټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په میجیک ترانسلیټ بټن باندې کلیک وکړئ بیا به د کلیک سره اول اپشن دا انیبل میجیک ترانسلیټ دغه اپشن به تاسو اون کړئ. کله تاسو دغه اون کړئ نو ګورئ دوستان تاسو کتلای شئ چې موږ ته د موبایل په سکرین باندې دغه اپشن راکړئ. نو کله تاسو دغه اپشن اون کړئ نو تاسو ته به تاسو د موبایل په سکرین باندې دغه اپشن درکړي. اوس دغه یو سټینګ لغواړي لاندې په یس بټن باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په یس بټن باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو یو ډکشنري ته پرمیشن ورکړئ. نو راځو یو ډکشنري ته پرمیشن ورکو. نو ګور دوستان تاسو کتلای شئ چې موږ دلته یو ډکشنري ته پرمیشن ورکړئ. نو اوس راځو دلته موږ زبانونه ورکوي. ګور په دې کې دویم اپشن دی یور نیټیو لینګویج. په دغه یور نیټیو لینګویج باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په یور نیټیو لینګویج باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو انګلیش زبان وروښیاست ځکه موږ غواړو چې د انګلیش میسجان په پښتو ته ترجمه کړو. که چیرې څوک تاسو ته په بل زبان کې میسجان رالیږي په عربي زبان کې رالیږي یا په بل زبان کې رالیږي نو بیا سمپل تاسو هغه زبان سلیکټ کړئ بیا به تاسو ته د هغه زبان میسجان په پښتو باندې ترجمه کوي. یعنی د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو د هرې ژبې میسجان پښتو ته ترجمه کولی شئ. نو اوس فلحال موږ د انګلیش میسجان پښتو ته ترجمه کوو. نو دلته به سمپل تاسو انګلیش سلیکټ کړئ. نو راځو موږ ګوره انګلیش سلیکټ کوو. انګلیش به سلیکټ کړئ. بیا په دې کې دریم اپشن دی لینګویج ټو بی ټرانسلیټډ یعنی کوم زبان ته چې تاسو ټرانسلیټوئ هغه به دلته تاسو سلیکټ کړئ. دلته به سمپل تاسو پښتو سلیکټ کړئ. نو لاندې راځو موږ پښتو سلیکټ کوو. نو ګور دوستان تاسو کتلای شئ چې موږ دلته پښتو سلیکټ کړله. نو نور د دغه اپلیکیشن کار خلاص اوس هر ځای تاسو ته څوک په انګلیش باندې میسج راولېږي هغه که واتس اپ وي که میسنجر یا هر اپلیکیشن وي نو دغه کوچنی اپشن به ستاسو د موبایل په سکرین باندې موجود وي. سمپل هغه انګلیش خط ته راوړي هغه به تاسو ته په پښتو باندې ترجمه کوي. نو زه اوس راځم واتس اپ ته. واتس اپ خلاصوم. ګور ما واتس اپ خلاص کړئ. اوس دغه میسجان دي سمپل ګوره هر میسج چې موږ پښتو ته اړوئ ګوره دا ویر ار یو زه پښتو ترجمه کوم. سمپل دی په پرې دی. نو ګوره تاسو چیرته یاست دغه رقم هاو ار یو زه ټرانسلیټ کوم. ګوره وایي ته څنګه یاست. دغه رقم سمپل د اپشن په هغه انګلیش میسج باندې ږدئ هغه به تاسو ته په پښتو باندې ترجمه کوي. دغه رقم ګوره زه راځم دلته میسجز خلاصوم. نو دا میسجز ما خلاص کړئ. دغه رقم دغه انګلیش خط هم زه پښتو ترجمه کوم. سمپل به داسې دا نشان راواخلئ په د انګلیش خط باندې به پرېږدئ
هغه به تاسو ته په پښتو باندې ترجمه کړي. نو ګورو دوستان تاسو کتلی شئ اوس چې هر ځای انګلیش خط وي هغه که واتساپ وي که میسنجر یا هر ځای نو سمپله دا نشان راوړئ په هغه انګلیش خط باندې پرېږدئ هغه به تاسو ته په پښتو باندې ترجمه کوي. نو اوس راځو دوستانو زه تاسو ته د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ طریقه درښیم چې تاسو به دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ. نو سمپل به تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ هغه که هر براوزر وي ما یو سی براوزر خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ talim.seo.com/ud دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ talim.seo.com/ud سمپل په ګو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ګو بټن باندې کلیک وکړئ اوس به تاسو ته دغه ویب سایټ خلاص شي. نو دلته به تاسو لاندې ولاړ شئ لاندې تاسو ته ډاونلوډ بټن درکوي سمپل په دغه ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به تاسو له دغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو د هر ژبې میسجان په پښتو ته په ډیرې اسانۍ سره ترجمه کولی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.